خو خیر وخت نه علمه ستاسو په اجازه سره چې یوه ګناه به کول غواړي د ثواب په شان دی یوه ګناه به کول غواړي د ثواب په شان دی لکه چې مینه څنګه کېږي د عذاب په شان دی او د لور شاته به تیاره وي که نه سوری به وي د لور شاته به تیاره وي که نه سوری به وي زه په خپل سوال کې راځوړند یم د جواب په شان دی او وایه په دومره مسلکونو کې دې څه ولیده وایه بهتاب صاحب وایه په دومره مسلکونو کې دې څه ولیده چې د هر تاره دې تنګ کېږي د مزراب په شان دی یو نظم ویمه د وخت څپېړې که هر څو مې غېږ کې ونغښتلې او خپلې نیستی لکه مې سر او څڼه ډېره وکړه بدو حالاتو نه به داسې بې وسایت تېرولم لکه چې څرنګې غنم د جرندې پل نه وځي ضرورتونو هم بې ځایه رانه جبې وکړې چې چونګ اوړه ونه خورم لپې لپې خاورې وخورم چې د مالدورې لور ارمان نه نیمګړی نه شي د خپل ویرجن داستان د عالم د کیسه چاته وکړم چې یوه ورځ خپله مازدوره لور مې ښار ته بوتله د دم درود او د سختونو نه واپس چې راتلو هغې زما د لاس لستوڼی ما نه کلک ونیو بیا د دمګري نه چې څو قدمه مخکې لاړو نو په کړي کې ګرمې ګرمې پکوړې پخېدې لور مې اصرار وکړو چې ماله پکوړې واخله لور مې اصرار وکړو چې ماله پکوړې واخله ما پې ځان غلی کړو د ډېرې تنګدستۍ د وجې خو هغه لوږې ونیولې بیا یې ضد وکړو چې بابا ماله پکوړې واخله که مې هر څو ورته بانې وکړې ما ورټله خو د خپل ضد نه غړېده بیا په سلګو شوه راته هغې په سپورو شونډو باندې ډېر وویل خو ما زړه کلک کړو بانه مې ورته ونیوله چې دغه مخکې بل دوکان کې درله اخلم لورې هغې به شاته کته ما به مخکې راښکه د غریبۍ مېرمنه واخلم د نیستی مېرمنه سړی به خپل بچي ته وسوځي په سرو سکروټو چې د خوراک هوټل به راغلو اقبال صاحب چې د خوراک هوټل به راغلو ما به لور په غېږ کا او سمدستي به مې په مخ ورته څادر واچو ولې چې هر هوټل کې سیخ کباب چرګان ځوړند او د بې وسۍ سپي ما پسې په ټوله لار غپېده او بدې ورځې راته لاره چېرته نه پرېښوده له ډېرې ستړې نه مې هم د غېږې نه کوزوله فیاضه د ډېرې ستړې نه مې هم د غېږې نه کوزوله چې چېرته لاره کې څه ونه ګوري ونه غواړي خو څو لازې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو او ناڅاپي یو دوکان کې په ګوډی نظر شو ویلې بابا ماله ګوډی واخله خو څو لازې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو لازې پسې څادر د مخ نه لرې کړلو ناڅاپي یو دوکان کې په ګوډی نظر شو ویلې بابا ماله ګوډی واخله که مې هر څو ورته بانې وکړې ما ورټله خو د خپل ضد نه غړېده بیا په سلګو شوه راته شوه را معلومه چې مې نور دې باندې وس نه رسي را معلومه چې مې نور پې باندې وس نه رسي څو مې څرې ویم څه په چلول مې دي د سترګو چشمې لرې کړلې چشمې مې ځمکې ته خطا کې ما پې خپت کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چېرته ونه ګوري ما د نیبېرې د مادورې لور چشمې ماتې څه اکرام صاحب څه په چلول مې د سترګو چشمې لرې کړلې او چشمې مې ځمکې ته خطا کې ما پې خپه کېښوده چې په بازار کې بیا ګوډی ته چېرته ونه ګوري ما د دې ویرې د مازورې لور چشمې ماتې کې بیا ما به سر که رانیږدې ورته مې ښه وژله چې درله اخلم که نه هغې وړو سلګو کې ویل ګوډی نه اخلم ماله چشمې واخله بابا ماله چشمې